خدای میوه والا ورک روزی والا د میوه په شکل کې ورک دی بستا شکر ادا کوي اتلا زرها که د یو سړي دا کلک یقیني د پیغمبر یقین ډیر مضبوطی د الله خبره هغې باندې د پیغمبر مضبوطه یقیني چې دا او دا به کېږي دا خو بیا هم هغه فطري فطري تقاضی د انسان فطرت هغه بیا هم اړله لازما دا سوچونه راځي لکه حضور پاک ته الله فرمایلی چې یو ډله به در کوم یا د ابو سفیان د یا ابو جهل خو بیا هم چې وکتل په بدر کې رسول الله مبارک چې کافران خو تقریبا زر دي 9.5 او ټول مسلح دي او مسلمانان 313 دي او ته توري دي اوس نو ظاهري اسباب په نظر کې حضور پاک د یو سفر لاندې ډېره پاجزه او پزاره الله ته دعا وکړه ډېره پاجزه نو ابراهیم علیه السلام ته بالکل دا پته وه چې دلته د خدای کور دی زما دا بچې به لویږي او دا کور به جوړی ما سره به یو ځای جوړی عند بیتک المحرم په خپله چې ستا د کور خوا کې مې پرېښودی ځای ورته الله خو بیا مغه فطري تقاضی چې بچې او بیبي مې پرېښودل د انسان بیا د اسبابو نه څه نه څه هغه اثر ورته راځي چې روان شو ډېر په قسم پرسیله دلته بیبي او ماشوم بچې یو ځنګلي اونه و د هغې اونې لاندې پرېښودل او یو بتکې ورسره و په هغې کې اوبه وې یو کڅوړه وه یو بوجګۍ و په هغې کې ستوان او کجوري یا چې نور څه خوراک یې پکې شپه به هم پرې راځي په دې لق دق بیابان کې انسان نشته په سلګونو میلو کې د انسان پته نه دی باران هم به راتلي زول طوفان به هم راځي کوټه نشته سمسه نشته غار نشته چې هغې کې ننوځي دا ټول فکرونه دي خو لیکن چې څنګه د پیغمبر یقین په الله کلکې دارنګې چې پیغمبر سره کومه بیبي پاتې ده حضرت هاجره هغه سبق هغې هم زده کړی تر څو چې هغه خوراک او هغه اوبه بیبي هاجرې خوړلې څکلې نو بچی ته سینه کې پی راتلل خو چې د هغې خوراک بند شو بچی ته پی بند شو اوبه ختم شو د خوراک سامان ختم شو بیبي هاجره هم غریبه پریشانه ده خدای زه څوک اوس څوک خو زیاتر مور او پلار په بچي ډېر دړدېږي د بچي دړد ته څوک نشي ټینګېدی بچی ته ګورې نو بچی چغې وایي او جاړي اسماعیل ماشوم ورونی ماشوم دی تېرودونکی دی جاړي کله یو خوا اوړي کله بل خوا اوړي ولې اوږې دی او تږې دی نو بشته چې خوله کې ورته 2 څاڅکي اوبه نشته چې خوله کې ورته واچي 2 څاڅکي به نشته نه د مور سینه کې پیش ده مور پریشانه ده یا خدای دې بچي سره څه وکړم ځان سره څه وکړم خو زه به ګزاره وکړم تر څو چې وي ژوند خو د ماشوم سره څه وکړم دا خو زما مخکې به وتړقېږي مړه به شي لاړه مخامخ یو غونډۍ وه د صفا غونډۍ هغې ته وختله ګوري خوا کې جبل بی قبیس دی دې خوا جبل بنو قینقاع دی خو هغه اوچت دي او دا غونډۍ لږه معمولي اوچته وه هغې ته وختله ګورم په دې لاره که څوک ځي او ما سره مدد وکړو لږې اوبې راکړې غونډۍ ته وخته او اواز یې وکړ ای د خدای بندګانو که څوک مدد والا وي نو ما سره مدد وکړي زما ماشوم بچی دی او زه نه خوراک شته او نه اوبه شته
هېڅوک نشته. روانه شوه مخامخ بله غونډه یې د مروه هغې ته ځي او تقریبا د صفا او د مروه په منځ کې 2 فرلانګه مزل دی لږ هم نه دی. هلته لاړه هلته وختله هلته یې چغه وواله د خدای بندګانو که څوک امداد والا وي چې ما سره مدد وکړي. بیا راله نو د مینځ کې دا نور علاقه واره او د مینځ کې صفا ته نږدې لږ ځای جوړ. نو په دې اواره کې به بچي ته کتل نو بچی به ورته ښکارېده، هغه جوره کې به ورته بچی نه ښکارېد نو هغې کې به منډه کړې. بیا مروه ته بیا صفا ته بیا مروه ته اووه چکرې ووالې د صفا نه شروع په مروه ختم. الله پاک دغه د بیبي هاجرې د ادا خوښه شوه نو که څوک عمره کوي او څوک حج کوي نو دغه د صفا مروه منډې په الله لازم یو منډې نه دي عام چال دی خو منډه ورته موږ ځکه وایو چې په دغه لږ ځای کې اوس خو ټوله یو شان برنډه ده ټول مربل دي خو چې کوم ځای جوړو خوړو او بیبي هاجرې پکې منډه والې وه هغه ځای کې اوس هم حاجیان منډه وایي او حاجیان اوس هم د صفا نه شروع کوي په مروې ختموي. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. مسلمانان اوس خصوص چته د صفا مروه لاندې بیسمنټ کې دا بره چت دی هغې نه بل دی هغې نه بل دی هغې نه بل دی هغې نه بره اوچت بره لوی چت دی او خلک پکې لګی او پکې منډې وایي. مروه ته چې دا ورسېدله او بیا اواز وکړه ای د خدای بندګان ولې ډېر ګران کار دی رونه آسان کار نه دی. که څوک مدد والا وي زما بچی دی مري د لوږې تندې نه لږ ما سره مو مدد وکړه چې په دې اووم ځلې په مروه غونډه اواز وکړو نو یو اواز یې تر غوږ شو یو نو ځان ته وایي ته د خپل ځان ته وایي دا سړی چې بنده تیز دي نو سې ګډه وډه شي زړه یې درزېږي نو د خپل زړه ته ځان ته وایي چې دا درزار دې بند کا دا ساه غشتل لږ ځان سره اوس خبرې کوي چې سړی په داسې حالت کې بیا لګیا ځان سره لګیا دی او دا غوږ یې هم داسې کړ بیا څه اواز یې بیا تر غوږه شو نو غریبه خو په تکل کې ولکه چې څوک شته بیا چغه وواله نو بیا ولا یو اواز راغی خو دا پې پوه نه شوه نو پریشانه ده اوږې ده تږې ده غریبه په منډو سر د زړه درزېږي د ماشوم بچي فکر ورسره دی بیا ځان ته وایي ته لږ خاموش شه دې زړه ته وایي دې وجود ته وایي دا څه زیره دی منډه وایي که نه غریب زه لږ خاموش درې ځلې دا اواز خو چې داسې ورګه بچي ته ګورم اخو شاته کتل لارې ته چې څوک بی خو چې بچي ته ګورم بچي سره یو انسان ناست دی او د بچي جړه قلاره ده بس بچی مې لاړ مړ شو ځکه چې اواز نه کوي شور نه کوي او لکه چې څوک مسافر راغلی دی په دې لاره تېرېده او زما دې ماشوم ته ناست دی زما دې بچي ته او بچی اواز نه کوي چغه نه وایي لکه چې زما بچی زما نه لاړ هم مړ شو راغله غریبه چې راله وی قتل حضور پاک فرمایی دغه سړی جبریل علیه السلام غیب شولا او هغه دوه روایت دي یو کې راځي چې د خپه د اسماعیل علیه السلام ځمکې له پونده راوبروله بل دی راځي چې وزر دواړه یې کړي دي دا او مې هغه خپه والې ده په ځمکه او مې خپل وزر والې دی په هغه ځای باندې هلته اوبه الله را پیدا
او هغه جبريل علیه السلام په لپه اوبه راواغېستې او اسماعیل علیه السلام له خوله کې واچو دغه تنده ختمه شوه او د زمزم اوبو کې د مړې کارم شته او تنده ختموي لوږه ختموي اواز یې غلی شو دا راله بچي ته خو چې ویې کتل نو هلته کې د زمزم اوبه دي لږې شان په شګو کې راخوټ کېدلې دي دې زر هغه خپل بتکې راواغېسته او په لپه اوبه رالي هغه بتکې کې اچوي چې د اوبه دي لږې چې محفوظ یې کم ځان سره خو چې لپه رالي نورې راوچتېږي هغې نه لپه رالي نورې راوچتېږي هغې نه لپه رالي نورې راوچتېږي زر یې پکې ګوتې ووالې او داسې یو بندی غوندې جوړه کړه یو حوض غوندې جوړ کړه هغه اوبو ته وی زم زم بند شه بند شه هغه ورته یو بندی واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یرحم الله اسماعیل الله یې د اسماعیل په مور رحم وکړي که دې اوبو ته بندی نه وې اچولې نو نن به د زمزم اوبه یو اوږده جاري چینه و د دنیا ګوټ ته به اوبه رسېدلې او هغې غریبې سره خو خپل فکر هغه اوبه یې خپله هم څکلې او اوبه ورو ورو ځای جوړېږي کوي ته جوړېږي ورو ورو په قلار قلار د الله مدد دی دا ته خوره راوباسي په لاسو باندې چې پرېږده چې ډنډ نور هم زیات شي څومره چې ډنډ زیات وي اوبه پکې ډېرې وي او خوره ته دا لږه کوي او د هغې نه اوبه لږې لږې معمولي راځي ورو ورو ډېرېږي او دا ته کوي یو کنده غوندې جوړه شي یو کوې غوندې شکل جوړ شو اوبه پکې بس کار روان شو الله رحم وکړه الله فضل وکړه اوبې پیدا کړې داسې اوبې ورته پیدا کړې چې په ټوله دنیا کې څه کې چې په جنت کې هم داسې اوبه نشته زموږ علما لیکي چې د حوض کوثر نه هم د اوبه قیمتي دي او د هغې وجه څه وی حضور پاک نه چې کله شق صدر سینه مبارکه شلولې وه او زړې ورته وینځه نو جبریل علیه السلام ټول سامان د جنت نه راوړی او اوبې د جنت نه نه وې راوړلې د زمزم اوبې استعمال کړي نو که د دې نه نورې اوبه قیمتي په جنت کې وي نو بیا چې نور سامان د جنت راوړي نو اوبه به هم د جنت راوړي نه د بخاري مسلم حدیث د نورو کتابونو کې شته چې هغه زړې غسله بماء زمزم د زمزم په اوبو ورته وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمزم د دې اوبو صفت هم کړی الزمزم لما شرب له چې د زمزم اوبه چا په کوم مقصد وڅښلې نو هغه مقصد به وله خدای پاک پوره کوي او د تندې کارم کوي تند هم ختمی او د لوږې ختمولو کارم کوي غذاییت هم پکې زمونږ علماو د مشایخو به باقاعده تجربې کړي علامه زرقی کتاب د اخبار مکه په هغې کې د ډېرو علماو مستقل باب یې پکې خولی لیکلی مستقل باب او دا غټ محدث دی ازارقي هغه علماو د مشایخو نومونه لیکلی دي چې چا شپږ میاشتې مستقل د زمزم په اوبو ګزاره کړې ده نه ډوډۍ خوړې ده نه نورې اوبه څښلې 4 میاشتې 3 میاشتې او 6 میاشتو پورې بعضې کسانو یې ګورو مونږ صرف دغه اوبه به یې څښلې نه به یې نورې اوبه څښلې نه به یې ډوډۍ استعمالوله او په هغې به یې خپله برابر ګزاره کېده او اوس ډېر ډاکټران دي چې هغې د اوبه چیک کړي دي دی کتلي دي دی په لیبارټرۍ کتلي دي نو هغې دا معلومه کړې ده چې د انسان وجود ته څومره د پروټینو یا د ویټامنزو یا د نورو څیزونو ضرورت دی دا ټول په دې اوبو کې شته او چې تاسو د خدای ټول بوځئ چې څوک تللی یې نو تاسو به اندازه غشتي چې ډېر هم څوک تږي نو ډېر یې نشي څښي واړه درنې ورځي ډېر بنده وي چې ښه ډېرې مې وڅښلې خو بس په دې زړه درنې ورځي د اړه ډوب کې بند کړي ډېرې منده نه شي څښلی او د فرانس یو لیبارټرۍ والا ډاکټر هغه وی چې په دې اوبو ما پوره تجربه کړې ده
داسې اوبه دا زمونږ د وطن د علاقې د دنیا د اوبو په شانتې اوبه نه دي. وی حیران په دې ما چې دومره دنیا سکي او دا اوبه کمیږي نه خلاصېږي نه، شګه پکې نه راځي. وی ما پې تجربه وکړه اومې ساتلې څښا کېږي نه. اوس خو پکې لږ یو پټې سعودي حکومت ما داسې اورېدلي دي، حقیقت نه یم خبر، خو اورېدلي مې دا دي چې اوس په دې ټپکو کې بندۍ نو لږې اوبه ورسره نورې م ګډئ، رسي نه رسي. او پخوا به بلکل مونږ به د دې کوي ته ورکوزېدو په دې بیت الله شریف په دې مطاف کې دننه پوړی وي. مطاف کې دن د زنانو جدا طرف ته وي، د سړو جدا طرف ته وي. په هغې به مونږ ورکوشو، ډېر ښکلي یخ ځای و چې ګرمي به مو شو، هغې ته به ورکوز شو. هغې کې سبیلونه لګېدلي وو، نو په هغه سبیلونو به مو بوس کړی، هغې ته به خلک کوزېدل. او مخامخ کوي نو هغه کوي ته شیشه لګېدلې وه، کوي نه چې اثر نه شو ورښکته کولی، خو شیشه لګېدلې وه او دونه وه چې هغې کې پیپونه و. ما په خپله یو ځل پکې وشمېرل 4 پیپه غټ 4 دا ورکوز شوي. بیا مې چا نه تپوس وکړو، بس بهر کې بیا راته دا پته ولګېده چې 4 موټرې په دې شپه ورځ کار کوي. یو موټر چالو وي 3 بند وي، هغه چې ټیم وچلېږي نو بیا بل چالو شي، بیا بل چالو شي. غټ غټ پیپونه هغه قیمتي موټرې دي نو اپې چلېږي. په مکه شریفه کې په دې حج کې په لکونو خلک د اوبه څښي، خړه پکې رانله. مدینې شریفې ته د اوبه روانې په ټینکرو کې د مدینې منورې په جومات کې پرتي، او دا په لکونو خلک کالو سر یوازې په حج کې نه، په روژه کې، رمضان کې او دارنګې په ټول کال کې تاسو ته پته د دنیا ځي. هر څوک ځان سره چې وسې کېږي څومره اوبه وړی شي نو هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي. پر ریاض کې ما په جوماتونو کې راجحي جومات یا نورو جوماتونو کې زمزم اوبه پرتې وي، په جده کې پرتې وي. حتی کې چې کم ګاډي ځي ریاض ته یا نورو ښارونو ته نو ځای په ځای ډاټسنې ولاړي د زمزم د اوبو ټپکې پکې وي، خلک ترې ځان ارزانې وي، په 10 روپۍ او په 20 ریاله او په 15 ریاله یو ټپکه میلاوي. چې څوک هم ځي ریاض ته بس ودرېږي، ورسره پیسې ورکړي، ټپکې ترې راولي. دنیا چې څومره څوک وړي دا پابندي پکې نشته، خرڅېږي. داسې اوبه خدای پاک پیدا کړي. بی بی عایشه صدیقه فرمایي، ترمذي کې حدیث دی چې مونږ به د حج نه یا د عمرې نه فارغ شو نو مونږ به مدینې منورې ته ځان سره د زمزم اوبه وړې. اوس ځکه خلک هم دغه د زمزم اوبه دا خدای پاک پیدا کړي. دا د اوبو په غاړه بی بی هاجره ناسته. د یمن نه یو قوم روانو، جرهم قبایلی خلکو، یمنیانو، خو دا خانه بدوش غوندې خلکو. دا ځای په ځای چې خیمې لګئ، کله یو ځای کله بل ځای چې تلل نو پخوا په دې قافله کې به 2-3 کسان داسې وو چې هغوی به یو خوا بل خوا ګرځېدل، اوبه به یې کتې. نو چې کوم ځای به اوبه وي نو قافلې ته به دلته راځئ، نو هغه د چینې یا د ډنډونو د اوبه یا هر څه چې د هغې په غاړه به دوی بیا دیره شو، ځکه بغیر د اوبو نه خو د انسان هم ګزاره نه کېږي، د څاروو هم نه کېږي. هغه اوبو والا دا قافله خو را روانه وه، هغه اوبو کتلو والا تلل راتل چې ویې کتل چې دلته خو مارغان به راتاویږي راتاویږي. نو یو بل ته وی چې مارغه مونږ خو په دې علاقه ډېر تېر شوي یو، دلته خو مونږ چې ته مارغه نه دي لیدي، ځکه دلته اوبه نشته. خو چې دا مارغه تاویږي راتاویږي نو چې ته اوبه شته، ځکه مارغان بغیر د اوبو نه خو ګزاره نشي کولی. رالل دا کسان ګرځېدل، دا زنانه د بی بی هاجره او بچې ورسره چې رالل اوبه دي. بس لاړه خپل قافلې ته وي چې اوبه م پیدا کړې. دلته کې په دې جوره کې یو زنانه ده، ورسره ماشوم دی او ورسره اوبه دي، یو اونه د هغې لاندې ناسته. بس قافله راله، بی بی هاجرې ته یې ویې که ستا خوښه نو موږ د علاقه کې دیره کېږو، ځکه د علاقه کې دا زوزان به و، دا ځنګلي بوټي به د څاروو دپاره، نور پکې څه نه کېده. که دې خوښی نو موږ در سره دلته دیره کېږو،
بی بی حاجرې ورته بالکل اوبه به در کوم خو به اوبو باندې به ستاسو حق ملکیت بني اوبه زما دي هغې خو د اوبو هغه سخت تلي دی ورته اوبه زما ملکیت به ستاسو نه باقي څکې هغې ته دا معلومه وه چې اوبه څونه ترې راوباسې نورې ورپسې راځي نو اوبه تاسو څکې اجازت دی ملکیت به یې زمونږ هغه خلک ورسره دیره شو د ابراهیم علیه السلام دعا وه الله والا خلک راوسته ادیره چې بار نه خلک راشي ځان له اوس کور هم جوړوي ځان له به کوټه هم جوړوي ځای به هم آباد شي هلته نه به ابراهیم علیه السلام کله کله راته چې ورېږه د خپلې ښځې او د خپل بچي معلومات واله کله کله به راته معلومات به یې غوښتل بي بي حاجرې ته به فکر مه کوه د الله حکم دی او تاله به خدای لوی شان درکوي زمونږ د خلقو خو نظر دنیا ته او د پیغمبر نظر د پیغمبر د بیبي نظر هغه دنیا ته نی د الله رضا ته چې الله خوشحاله یو آخرت فکر مه کوه بي بي حاجرې لږ ژوند دې تېر به شي دا بچې به دی که خیر ستا او زما دا بچې دلته د خدای کور دی هغه به جوړو که خیر انشاءالله الله به خوشحالي بي بي حاجره هم ورته خوشحاله واقعات یې اوږده دي خو ما تاسو ته وې زه راته هغه ضروري خبرې یو ځل راغی داسې وخت له راغی چې اسماعیل علیه السلام د ګرځېدو د دې ماشوم بچي حالات دي که خلپوسې کوي نو هم پلار او مور ورته ناستې نیا نیکه ورته ناستې خوشحاله یې ورته خو چې کوم وخت کې دا ماشوم قدم والي اوه دې وخت کې که ستاسو خیال وي دا مور پلار پرې کله دا ګولۍ مولۍ ونولي او خوشحاله شي ورته چې بچي مې قدم واغېست چې د ګرځېدو شو د ګرځېدو نو په د علماو پکې اختلاف دی څوک 12 کاله عمر یادوي څوک 8 یادوي څوک 9 یادوي خو خیر دا اکثر علماو دا 12 لیکلي ابراهیم علیه السلام راغی اسماعیل علیه السلام ته بچی یو خبره درته کوم نو ځان دی فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى بچے ما خوب لیدے دے او ما تا اللہ پا خوب کے فرمائی کہ دا بچے دے علال کا صد خیال دریش پی پر پس ابراہیم علیہ السلام دا خوب او اللہ و تا حکم کئی چے علال کا نو زمون خوب سے شرعی دلیل نی دا ظلب بشارت و خوشحالی و سر رازی خو شرعی دلیل نی او اخو د ابراهیم علیه السلام د پیغمبر خوبو د پیغمبر خوب وحی پیغمبر چې څنګه خوب وویني فوري به په هغې عمل کوي د الله د طرف نه دا وحی یو ځل یې ولید د اطمینان د قلب دپاره لږ صبر وکړه بیا ولید د اطمینان د زړه دپاره صبر وکړه بیا ولید بس بچې انی ارا فی المنام خوب کې وینم انی اذبحک فانظر ماذا ترى لږ سوچ وکړه څه دی خیال دا زمونږ طالبان وایي چې هر کله الله طرف نه وحی شوه نو بچي سره مشوره ولې کوي بچي سره مشوره په دې کوي چې ګورم چې بچی مې غاړه ایږدي او که نه که غاړه ایږدي نو د حلالولو جدا طریقه ده او که نه ایږدي د زور د مخې د حلالولو جدا طریقه چې معلومات وي او بعضی علماء وی نه ابراهیم علیه السلام ته را بچی معلومو مشوره ځکه کوي چې د ما دا بچی ما ته معلوم دی دی به ما ته وایي چې حلال مې که چې فرشتو ته پته ولګي چې په زور نه دی ګورې بچی ورته څه وایي دا ورته نه وایي چې بابا الله ته سوال وکړه چې ما د حلالولو نه بچي څه ګناه پکې نه وه که دی ویلې ولې که الله ته ابراهیم علیه السلام سوال وکړي یا دغه وخت سره قبلی سوال یا نه خو دعا باندې خو الله خوشحالیږي خفه کېږي خو نه 50 لمونځونه په حضور پاک فرض شو په معراج کې او چې موسی علیه السلام ورته ووایي ستا امت طاقت نشي لرلی الله ته رجوع که چې درته کم کي نو رسول الله مبارک لاړ وی الله دا لمونځونه راته کم که نو 15 به کمېدل نو چې حضور پاک دا سوال کوي نو ده نشو کولی نه سوالم نه کوي بس الله چې ته پس خوشحاله زه خوشحاله ماشاءالله
زوی مو ته دا نه وایي چې بابا بالکل تابعدار خو یاره ډېر ګران کار دی ستا خو بل زوی نشته ده یو دقه یو اکلوتا بیټه یو بل نشته نه هغې بیبي نه ونه دی بیبي او اوس بوډا هم د ابراهیم علیه السلام د بچو د راوړو هم نه دی او زه یو یم ابه ملال شم بابا الله ته ووایه چې دا حکم دې کې ترمیم وکړي دا منسوخ کړي ګران کار نه نه دا نه وایه چې څنګه پلار دی هغه وینه په اسماعیل بچي کې هم چلیږي او ته یا ابت افعل ما تؤمر بابا چې څه حکم درته کېږي عمل کوه ستجدني ان شاء الله من الصابرين ان شاء الله ته به مووینې چې د الله پاک حکم ته غاړه بسته صابر ان شاء الله ډېر خوشحاله شو ابراهیم علیه السلام او دا خپل بچی ځان ته رانږدې کړ او ښکلې قبله ماشاءالله او ویې ته مینات او ځان سره یې چاړه م واغېسته او ځان سره یې رسۍ م واغېسته بیبي ورته وایي څه کې وی قرباني کوو بس قرباني چې هلته لاړل هغه ځای له هلته کې شیطان چال چله شیطان راغی ابراهیم علیه السلام ته څه کې زوی لالی درته څه کې دغه یو بچی دی بل شته الله ته ووایه ما لاله وه زوی بس خو پوه شو چې دا شیطان دی یو اووه کاڼي راواغېستل او پې وویشتل خدای په دې ځمکه ورغیب د لږ مخکې لاړ اسماعیل علیه السلام له هغه شیطان راغی ورته وی پته راته شته چې پلار دې سله بوځي وی نه وی لالی دی وی ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچي چې پلار د ابراهیم په شانتي او زوی زما په شانتي څنګه به لالی وی نه ستا پلار وی چې ما ته الله ویلي دي وی چې الله ورته ویلي پروا نشته نه صبرې د هغه م کاڼي راواغېستل او په هغه ځای هغه شیطان وویشت په دا ځمکه وردنه مخکې بیا شیطان رکاوټ جوړو ابراهیم علیه السلام لره هغه بیا په کاڼو وویشته په لومبي ځل د مشر سړي په شکل راغلی نو هلته اوس یو سلی دی یو دیوال دی خلک ورته غټ شیطان و جمره کبرا او په دویم ځای د درمیانه عام انسان په شکل او وروستو د یو ماشوم په شکل و د کشر نو لومبي ته دې طرف نه مکې نه دی چې غټ شیطان وی جمره کبرا اوس خو دیوال د شیطان نه دی خو بس په دې نوم مشهور دی او هغه منځني ته جمره وسطا وی درمیانه شیطان او چې کوم منا ته لومبی راځي نو هغه ته جمره اولا وی جمره صغرا ورته وی راکوټ شیطان منا ته نږدې شو دا چې نن سبا کوم ځای کې دا مسجد نمیره ده دقه ځای مشوره وشوه بچی څنګه دی خوښه ده بابا یا ابت افعل ما تؤمر چې څه اډر درته کېږي عمل کوه ستجدني ان شاء الله من الصابرين زه به رپم نه وه نو چې هلته کم وخت کې اوس الالی اوس ګران کار دی که نه چې ابراهیم علیه السلام غوندې بوډا سړی او دقه یو بچی دی د اسماعیل په شان او خشته بچی یو خو علالول دی یو په خپل علالول په خپل لاس علالول اوهو ګران کار یاره ډېر سخت ازمایش دی د مارونو موږ دوه رکعته مونځ وکړو نو په خلکو پیرزو کوو مونږ مونځ کوو یو سل دانې تسبیح واړو نو مونږ وایو کشمیر هم پته او چې حج دی وکړو بس حج دی وکړو خو اووم اسمان ته ورسېد ما حج کړی ما عمره کړی اجي صاحب ما ته اجي صاحب وایه اجي صاحب او چې حج دی وکړو تا ورته اجي صاحب ونه وی او ما ته یې اجي صاحب ونه وی او یو سړي حج کړی نو چې هغه لاړه سړي ته یې وی کاته راواړوه
نو دکاندار خوشاله شو چې دغه مال قرضه راکړي قرضه و پر دکاندار وی کاترو باسا چې هغه کاترو وستا وی مال قرضه راکړي وی دې خو کده ما دې نوم سره جیو لیکا نن نه پس براته جیوه حاجی وسره ولیکا وی قرضه وی نه قرضه تر براکاګو دقه لته چې اجیرا سره اجی صاحب وته وینو خوشاله دا سټ دا سه نیخ کی او که اجی صاحب دی وته نه وته ګلدین کاکا سنگه نو بس دا سه رنگې زیړی چې ما شل لس لک روپے مولا گولو مونږ تاسو کا جیم نه په پټي عبادت مونږ کم دیتا ورسو تکوټه دا کدو رکعات تهجد دی وکړي واه بس خو بیا پرشتو سره خبرې کوي یقین په خدای وکا دا سه ملي دلی دي چې لګ غوندي او پټي عبادت شروع کې او تسبیح واړي مولا ته خبرې نشي کوي په جمعه امولام ورته دا خپل ځان نه کمزور ښکاري مولام ور سره غریب خبرې نشي کوي خدای پاک ما ته چاوي چې د تر تهجد صفت کودان نه پلار جوړ ما ته چاوي چې د مون صفت کوا ما ته چاوي چې د تسبیح په لاس کې ور کوا اخو مې د پلار نه دی نیکنه موچت الله راضي کې زمارونو الله بس بنیادی سے دقه دی وګورئ ورته حضرت ابراہیم و اسماعیل تو گورے دیتا ازمائش وی دیتا دا اللہ دا حکم تابیداری وی منگ بسی ملا دا منگ روجی بسی او دا منگ قربانے بسی قربانی میں اکڑلا ام دریا کارے دا پارا دا سے ساروے میں واغشت چی پا منڈے کی دا غینا خمزبوط و غٹ ساروے نو ساجت چی خلکو تاوے بس ساروے دے واغشت نو بس کورتے بود او تڑکر خلکو تا سر پارا جشن نن سبا خلکو دا قربانون هم جوړ کړي سارو باندې سبا رنگونه منگونه پوری کړي وي او سرور پینځو دا زموږ د خلکو گزاره کې ورشه په پنجاب کې او په کراچۍ کې بیا بالخصوص یو بل سرب د قربانې په ساروي کې د ریاکارۍ مقابله کې په لکونو په 40 او په 50 لاک روپے باندې یو وې اخلي په د بادام خوړلې دی په د پستا خوړې دونه غټ دی او هغې باندې صاحب بیا ویډیو وله کوي او کیمرو باندې فوټوان اخلي او په انټرنیټ کې پلان کې نواب او پلان کې سردار داسې ویلال الله دا پاره کوي قربان صرف او صرف چې الله راضي شي دې ته قرباني نو با پلار ورته وایي بچې څنګه وکړو ای بابا ما به تړې نه ګورې بس زه به راته پرېوځم او چاړه له به یو ښه مضبوط کش ورکې تر څو چې زه په ځان پوهېږم چې تا زما مری پرې کړي تړه مې ځکه ما چې د اسمان فرشتې به وي په زور یې چې اسمان فرشتو ته پته ولګېږي چې نه په زور نه دی په خپله رضا ورته ملاس ابراهیم علیہ السلام غریب خلاص سره پی بوډا سپینګیری وار پار د انسان نه خطای خزه بچی داسې به وکړو بیا ورته وایي چې نه بابا دا یو کار وکړه دا فیصله بدلو داسې کار وکړه زما نه دا کمیس روغ وباس دا کمیس وباسم ځکه چې زه کله حلال شم او دا کمیس ته ما نه وباسې نو بیا روغ نشیستی شلیدلی به وځي نو مور به مې وایي په زور حلال کړی دی کمیس یې وله شلولی دا کمیس زما نه روغ وباس او بابا لاس پې وتاړه ولې هسې نه ستا بوډی لاس تې رپېږي او چاړه پوره زر را نه ښکلی شي نو د الله حکم کې ناراستی را نه شي او بابا بیا به داسې وکړي چې زما حلال شمه ما دا کمیس په زما د وینو کې ولړی زما مور له به یوسې زما مور به خفه ما په زما مور ته به ووایي چې ګوره اسماعیل په رضا د خدای حکم ته بلاسې دا د روغ کمیس مې تیستی دی په جون او دا وینه د اسماعیل ده زما مور سره پرته دی زما مور کله ما یادوي نو دا وینه به بویوي نو ما په دې وینې به هغې ته تسلي حاصلېږي وروڼو ډېر ګران کار
فلما تله للجبین چې سمې لو ابراهیم علیہ السلام لګیا دی علالول کئی چاڑ کم دے کر کئی بابا دا سیو کمال اوڑے کا ستر کی دمال ستر کو تا مقامت لستر پیگی نچی کولی اللہ قرآن شریک میں فرمائی اوڑے کا او غزین اللہ کیا دا چاڑ زور ور کئی چاڑ کم دے کر کئی چاڑی اوچیتا کڑو سمکلے رو برولا دا غسینا او توی خلیل استاو منم کدا رب جلیلو منم تو ایک پریکول کوا رب وی پریکول پنکی او حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت دا یو گڑ را پا مخک آغاز ہے نا آواز کئی اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام پویشو او لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر وللہ الحمد اولا آواز ورکی ونادیناہ ان یا ابراہیم جبریل آواز ورکا غزینا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین تغفل خوب رشتو نکو او چاکی چی دغا سے اخلاص والا عبادتی چی تاوہ کم زردی مونگا غلط دغا بدل ورکو ظاہری پہ ازمائش راولو خود دومرے نکڑو دومرہ دا سے وہ سر بیان نکو اگا گھڑے حلال کا قربانی وشو نمارونو دا قصہ نا دا جد تاسو قصہ کوما مشغولو مام دینا کٹے برتا غشتل پکار ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا پرسونا قربانی ورکڑے دا غا معشوم بچی 12 سال کی عمر والا 12 کلن معشوم سمرا قربانی ورکڑے منگ سوکلا دا دین دا پارا منگ مسیو پا خدای قنو کا منگ دا خدای دا حکم ننن بیزاریو نن پا دیر نیٹ باندے دا اللہ دا دین خلاف پوسٹونا نشر کو منگا یو تا نشر کی بلے بلتا دا پیغمبر خلاف دا پیغمبر دا سنتو خلاف دا منز خلاف دا رجوع خلاف دا علماء خلاف دا مدرسو خلاف دا پٹکو خلاف نن منگ لگیایو پیسے گٹو ٹک ٹاکو باندے دا دین پسی منگ راگشتے دا خدای نن پا منگ کے یار نشتا دا سوچ ختم دے چیزا بخو اللہ لورزم دا سوچ ختم کدے انٹرنیٹ او دے موبائل چیزا اللہ راضی کمو کدا اللہ خپا پیسہ کر دا سے پوس اچھلوں پا نیٹ باندے چی دنیا او گوری او مالا ڈالری پکی راشی مالا پیسے ڈیرے راشی جنکے یو بل سرا الکان یو بل سرا الکان او جنائی یو بل سرا پہش خبرے او گندہ خبرے بس گوری سشے گوری بس اگے کے مشر سوک نہ پی جانی مولا سوک نہ پی جانی عالم سوک نہ پی جانی ہو چے زبس داس یو پوسٹ ورکم چے خلق کوئی ناشنا پوسٹے ورک خدای لبنا ورد ظالم اللہ تا بنا مخامخ کے گی تا دا خدای نہ یارے گی پا خدای چے پا دی دنیا کے دے رونی سی بچے دے رونی سی خلق چگے بیا وی منتا پتا دا بیا چے رونی سی کنا نو بیا ماشن نا جوڑا دی یارے جی ڈاکٹر ہو جے وجود بینا نا جوڑا دا نا کئی دا تکڑی دی کنا خدای رونی خزا با دے رونی سی خوارشی زامن با دے رونی سی تا با رونی سی پا دی دنیا کے پدا سے غم با دے اختا کی مکوے خدای سر مکوے نکی گے اللہ سر دا عبرت دا دینا واخلے چی حضرت ابراہیم علیہ السلام سو کر دا اللہ پا حکم او حضرت اسماعیل علیہ السلام سوکرت او بی بی حاجرے کما قربانی ورکلا اللہ پاک سے چل وسرو آغا احسان اللہ کو چنن ابراہیم علیہ السلام پا دنیا کے مشہور دے پا دی میاشتو کے پا ہر ممبر یادی گی اسماعیل علیہ السلام نن پا دی میاشتو کے پا ہر ممبر یادی گی بی بی حاجرہ نن پا دی میاشتو کے پا ہر ممبر یادی گی
او د خدای په نسبت کم مقام. بعضې پیغمبران به د مکې مشرکانو نه منل، بعضې به یهودیانو نه منل، لیکن ابراهیم علیه السلام مسلم پیغمبر ټولو به منل. یهودیانو هم منه، عیسایانو هم منه، مشرکانو د مکې هغوی منه. د الله د حکم تابع ده. خدای پاک بچ کړه.